ژمی په ختمېدو دی خو باران اوس زور اخیستی دی. په جلال آباد ښار کې د باران څاڅکي ګڼ شوي دي او د دغه ښار ښکلا یې یو په څو چنده کړې ده. ما به خرڅې کړي یو 10 دانې به مې خرڅې کړي. 10 دانې به دې خرڅې کړي؟ 10 دانې. او څو افغانۍ به دې ګټلي؟ بس داسې یو 200 به پکې پاتې. 200 افغانۍ به دې ګټلي. او څه ارادې لرې تر ماښام پورې به څو خرڅ شي؟ کار کړی دا به ټولې درته ښه 130 شاکې زه راکړم. زموږ د افغانانو اخلاص ګوري په لاسګاډي 130 افغانۍ ګټلې دي او 130 ما او تا ته راکړل. ښه تا به ډېرې ګټلې که دي؟ چې شی رشکې پیسې رشکې څوک ګټي؟ بیمار خو نه وایې؟ دا مېلمانه راته سړک کې ولاړو، هم د خوشحالۍ احساس به کوو هم خفه کېدم. خفه په دې وم چې د مېلمانه د لرې ځای نه سالار انتخابوي بیروبارو. جالبه پکې دا و چې هلته 2-3 ډلې ولاړې وې. هغې ځای چې د مېلمانه راپاڅېدل، یو ویل زما نوبت دی، ورو زه مخکې راغلم، بل ویل زما نوبت دی مخکې راغلی. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. ژمی په ختمېدو دی خو باران اوس زور اخیستی دی. په جلال آباد ښار کې د باران څاڅکي ګڼ شوي دي او د دغه ښار ښکلا یې یو په څو چنده کړې ده. نن موږ راغلي یو چې د جلال آباد د دغه جلال ښار یو څو ښایستونه، هغه هم بارانیز ښایستونه راواخلو تر تاسې ورسوو. درنو ملګرو راسره پاتې شئ، دغه باراني خپرونه تر وروستیو شیبو راسره وڅارئ او خوند ترېنه واخلئ. مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، راځئ د دغه ښار څو ښایستونه راسره ننداره کړئ. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې روغ به یې راته. په بارانه کې د ټولو کارونه ډاون وي، یعنې ولاړ وي، خو یو کس کار ډېر ښه روان وي، د چتریو والا. او چتریو والا هم بیا داسې کارونه اخلي چې په 80 چترۍ هغه نو په 1.5 خرڅوي. همداسې به وي که نه؟ نه وروره غلط شولې. غلط شولې؟ نه ته مې بېرته سیده که څنګه دی؟ ته راځه که نه، نن دې څو چترۍ خرڅې کړي دي؟ لکه شلون راکړه میډیا 80 افغانۍ درشتې وایي. دا چترۍ دې په څو ورکړله؟ 90 روپۍ. 90 افغانۍ. او دا چترۍ په څو ده؟ دا 1.5 روپۍ. 1.5 روپۍ خو پاکستاني کلدارو ته ویل کېږي، یعنې 10 افغانۍ. 1.5 افغانۍ. آفرین، دغسې وایه که نه، افغانستان کې ولاړې. ښه څنګه یې د ژوند چارو سره؟ قراري ده، خیر ده. ښه خو یې؟ الحمدلله. او څنګه دی کار روزګار دی؟ شکر دی. او دا چترۍ دې کوم ځای نه راوړې دي؟ هغه د مې راغوستې مارکېټ څخه. او په څو یو دانه تا دې په څو درکړې ده؟ یو دانه تمامېږي موږ د چترۍ 10 روپۍ 15 روپۍ پاتې کېږي. درجن راکوي موږ ته 15 روپۍ 3 افغانۍ. درجن راکوي موږ ته یو ځای دي 1500 یو ځای دي 1400 یو ځای 1300 روپۍ دي. لکه 3-4 رقم راځي. 1400 افغانۍ او درجن درته پرېوځي. درجن و. نو ګټه پکې کې بیا بېرته؟ دانه بس دغه 8 روپۍ او 10 روپۍ او 12 روپۍ داسې پاتې کېږي. خو 8 روپۍ خو بیا هماغه 2 افغانۍ شولې. 2 افغانۍ وایي ته کار کې چېرته؟
یا که افغاني یادې غریبیم ده وروره مجبوریم ده افغاني یادې افغانۍ و ښه ښه ته څنګه یې امیر صاحب صحیح تا څو دانې خرڅې کړې نن ما به خرڅې کړي یو 10 دانې به مې خرڅې کړي 10 دانې به دې خرڅې کړي 10 دانې او څو افغانۍ به دې ګټلې بس داسې یو چې یو نیم څه 200 به پکې پاتې 200 افغانۍ به دې ګټلې او څه ارادې لرې تر ماښام پورې به څو خرڅ شي بس الله مهربانه ده دغه 300 روپۍ دې اړې چې پکې پاتې شي نو 300 افغانۍ چې ته پاتې شي بس دی که نه تا خو داسې غاړې ته اچولې دا دې نه تنګوي ولې مې نه تنګوي مجبوري ده نو ښه 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 دا خو اوس کمې شولې مخکې مې دواړه غاړو ته اچولې وې اوس خو کمې شولې اوس خو سپکې شولې او هغه دی دواړو غاړو ته اچولې وې یعنې کونړۍ او د کونړ د کونړ د دنګو غرونو راکته شوی بالکل بالکل ښه اچلې وي که نه دا ویلې نو هغه اوچته معلومي چې د کونړ لهجه ده خوندوره لهجه ده که نه کونړۍ لهجه کې یو څه زما په ذهن کې دي ډېر ښایسته وایي یا لکه نه یا لکه غولې ابوی ننګلې پخکل دی داسې وایي څه معنا دا څه معنا بس دا اخلاص معنا چې تاسو ته کې ښکاره خبره کې واضحه ده چې ګولې پخ کړی دی ترکاري کړی ده نه ده کړی نه یا لکه غولې ابوی ننګلې پخکل دی دا خو یو لفظ دی که نه چې یو خلک یې وایي یو عادت لري که نه یا لکه غولې ټول کونړ کې نه دی خو بعضې ساحو کې لکه دا خبره ده بعضو ساحو کې هغه ملګری د کوم ځای دی دا ملګری مې کونړ دی دا کونړ دی تره زوی مې دی تره زوی دی دی تره زوی مې ښه تاسې ټول ښار به هم د تاسې نیولی وي نو ټول ښار دا یو درجن ما ته راکړه زه به یې خرڅې کړم پیسې زما او ستا ګټه نیمایي والا مشکل خو راکړه یو څو دانې ما ته راکړه دلته ودرېږم ما نه خلک اخلي یم والا ټولې والا صحیح دی میاخیل صاحب بس راځه ما ته هم دا کار شروع کوو دې ژمي کې څو دانې چې خرڅې کړم زما دیاړي به وځي نو خرڅ کې یو 3 درجنه خرڅ کړه ستا دیاړي وځي 300 روپۍ پاتې کېږي 200 300 وځي ښه ښه او ډوډۍ په چا ده بیا ډوډۍ خو په مالک یو چار کار کوي که نه ته خو دلته اوس زما نه کې ډوډۍ به ته راکړې راته ډوډۍ ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې یو چترۍ ما ته اوس هسې نه راکړې خوښه دې ولې نه او په څو به یې راکړې راته ارزانه ما نه به ګټه نه کړې په څو یې راکړې راته یو نیم سل به درکم یو سل 40 به درکم ولې یو سل 40 په 100 روپۍ چې شي خو تقریبا یو سل 15 روپۍ راغی یو سل 15 افغانۍ راغی دا 1500 روپۍ مې درجن راوړی دی 1500 دا یو سل 60 افغانۍ شو یو سل 60 لاکه یو سل 60 لاله راغول نو تا ولې مخکې ماته یو سل 40 ویل تا خو چې تا نه ګټه نه کوم کنه چیس کې را سره انشاءالله وسی مننه مهرباني ګوره خطر باندې کوي شم اور ودان او ته کار وکړئ کار چې کله خلاص شو دغه زما دفتر دی راشئ ډوډۍ چې د شپې ځای ټول درته زه کوم انشاءالله وسی ګوره مننه مهرباني کور ودان دا په 100 افغانۍ دی او دا په 1.5 افغانۍ دی صحیح دی خرج مې ورته ویل که نه ګوره سودا کوي شم تکړه یم ډېره مننه اوس شی یو دانه ما ته په څو راکړې سمه خبره وکړه په څو به یې راکړې راته څه چې دې خوښه یم هغه ورکوه نه څو چې 100 روپۍ ما ترې راسره جیب کې وي صحیح دی صحیح دی صبر وکړه بیا راسره لانجې نه کوې ګوره لانجې نه کوې او که د لانجې کولې بیا به ورته غټې پیسې ماتې کړو صحیح دی تاوان به نه راکړې دا وشمه دا څو دي ستا شرط خو پوره کړو صبر وکړه که بل روپۍ راسره مات دي په دې قناعت کې که نه نور اخلي دی نه ها مړه مه کوه که نه ښه که خو نه راغلم هلته ولاړ یو لسګون به بل هم درکړم صحیح دی او که را نغلم نو بیا بخشش کوه راته صحیح دی ډېره مننه وروره کور دې ودان خوشحاله اوسې میاخیل صاحب ته راځه د چترۍ خاوندان خو شولو په دې بارانه کې راځه راپسې راځه د خیره سره څنګه چل دی وروره ډېګه نیسئ ډېګه چا سره نیوله دوی باندې زور رسېږي دا خو تا نه مشر دی که نه زور مې رسېږي دا او دومره نیغ نیغ کېږي مه ولا چې په یو لاس یې چپکوي چپکوي دي که نه ما ته پته ده زور دې معلوم کې ما سره ده څه وایي دا ته دا مخه ته ښکاره کړه دا زما خوریا دی خوریا دی خو زور د چا ډېر دی ستا که د زور خو نشي کولی زور ډېر دی همدا وایي دا دې خوشحاله وي مطلب وایي وړوکی دی خیر دی خوږ رانه نه شي نه خوږېږي نوم دې څه شی دی نور حسن نور حسن د کوم ځای یې ننګرهار ننګرهار خو سم هم د ننګرهار خو کوم ځای د کومې ولسوالۍ بېسود ولسوالۍ پارچې درته یاد ده ته وکړه یو څو خبرې ته چطور هستی ما خوب هستم دیگه خانه خیرت است قراری ټوله پارچې کې دې همدا یاده کړې وه چې دیگه خانه خوب است قراري است همدا نور مې زده نه ده نور دې زده نه دی نه خبره همدلته ختمه شوه تا ده زده ده نه زما پارسی نه دی زه نه ده زده دلته کار روزګار چی کوئ دغه ریشکه چلوم او دې څه کوي دا هم ریشکه چلوي ښه دواړه رشکې رایستې دي ښه ښه کوم ښار ته د رشکو ښار ویل کېږي
ننګرهار ښار ته ننګرهار ښار ته ښه تا به ډېرې ګټلې که دي چی شی رشکې پیسې رشکې څوک ګټي قمار خو نه وایي ولا بس کار ورځ پورې ده نو پوه شې د دې خو ما نن خو باراني ورځ هم ده که نه او نو چا به ډېر کار کړی تا که دي ولا که پوهېږم تا څو کړي دي رښتیا درته وایم که نه ما خو ولا یو زرګون تاو کړی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله زرګون کې خو د 400 افغانۍ به مصرف وي که نه 400 تیل وي او 600 پاتې کېږي 600 دا اصل نوره وارث ته وباسه ښه ته راشه ته راشه هله دا وایي خورئ زما هم خورئ دلته راشه دلته ولېږه تا څو ګټلي دي 1500 افغانۍ همدغه غېږې نیسه وګوره دا غېږې نه نیسي دې زرګون ګټلی او تا 1500 هیله شوخیانې کې نور که د خلک په تمه دا مزدوري کوي دشته مزدوري د کومه تمام ورځ ولاړ ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ چې راسره خبرې مو راسره وکړلې ښه خو یې شکر دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه ته څنګه یې ځوانه شکر دی ښه یم جوړې فارسي پوهېږي نه پوهېږي د کوم ځای وګاڼو خوږیاڼو یې د کوم ځای د خوږیاڼو نقل خیرو ښه ښه او نن دې څو روپۍ مزدوري کړې ده 110 افغانۍ تا ګټلې دي مې اخیله ما او تا دواړو نه دا تکړه دی ګوره ښه همت کوي خواري کوي او زحمت وباسي دا وګوره 110 افغانۍ ګټلې دي او ما او تا څه شی کړي دي یو سلګونه سره هغه منډیواله په چیو په جلوبیو هم ورکړو او اوس د غرمې دپاره ډوډۍ دپاره پیسې نشته چې چی وخورو دا به څنګه کېږي زه به درکړم که 100 روپۍ به راکړي 100 دی ټول یې درکوم 110 او پرون دې څو ګټلي وو پرون 210 ماشاءالله 210 افغانۍ پرون ګټلي وو 110 نن ګټلي دي دې کې اوس زما برخه څو ده 100 دی خوښه یې نه خو راته ویې ورته 2 روپۍ درکوی شم درته څه مې چې اوس کار کړی دا به ټول یې درکوم ها او 110 راکې زه راکړې زموږ د افغانانو اخلاص ګوري په لاسګاډي 110 افغانۍ ګټلې دي او 110 ما او تا ته راکړل ښه او نه لکه ما سره دې چل کړی دا کم دي ګوره دا 110 دي لسګون دې څه کو لسګون دې څه کو هغه دې غورځولی چېرته ها دا واخله کور دې ودان الله دې ونازوه الله تعالی تا ته په خپل اخلاص در رسوي نو اخوانه که چېرته راتاو شولو نو بیا به ما تا سره ملاقات کوو صحیح دی او زه ستا ټلیفون نمبر اخلم تا سره مې لږ کار هم دی بیا صحیح دی خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ډېره مننه درنو ملګرو تاسې راځئ الله مو دغسې وطنداران په خپل هیواد کې ډېر کړي تاسې ولیدل دغه غریب فقط 110 افغانۍ ګټلي وو هغه یې موږ ته راکړل وایي ځئ تاسې واخلئ تاسې به پرې ځان ته شی واخلئ که نه نو زموږ د افغانانو اخلاص او مینه میلمه پالنه پښتو اسلامیت افغانیت دا بیخي د منلو دي خو راځئ مخکې ورځو خرما وګورئ مې اخیل چې دا پېژنې دې ته چی وایي دا ثواب کې چی شته وایي خو بیره ده نو مړه قاري صاحب ځان ته روایتونه مه را پیدا کوئ کوم ځای نه ثواب شو پکې کېدای شي ثواب به وکړي نوم دې څه شی دی نوم مې ظاهرالله ظاهرالله دی د کوم ځای د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ ګوشتې او د ښایسته ولسوالۍ والا چې خو خلک دې خوا ته شلته اور لګولی مړه موږ پرېږدي نه ښه څنګه دی بیره خرڅېږي که نه خرڅېږي والله بس ښه دی شکر دی ګزاره کېږي او باران سره څنګه یې باران سره بس ښه خوشحاله یې ورسره او باران سره ډېر خوشحاله مرضونه به انشاءالله ختمېږي زموږ انشاءالله انشاءالله که نه اوس یو څو دانې چې موږ ته دې راکړی خوړلی هم وې وخوره که نه ټول پیسې ستاسو خو نه لرو. خدمت کې پیسې نه لرو. نه خبره نشته پیسې دې نه یې یاخیل صاحب مالې پیسې نه لرو راکړئ یاره د کنسو دانې غواړم والې څونه دې خوښه په پالیسي کې راته واچوي یو نیم منه پورې کور ته به یې بس نیم منه به داسې مه راکړه خبره نه مې راکړه کور دې ودان الله دې سلامت لره ډېره مننه ظاهرالله خانه خوشحاله اوسئ او اجوا درسره شته که نه شامر صاحب ها او خو ما سره خبرې نه کوي هلته زه به یې در سره وکړم راشه اجوا کومه ده اجوا خرما داره اجوا دا څنګه نن داسې بل رقم ته ده باران والي باران والې ده او کیلو یې څو دی دا کیلو 120 روپۍ دی 120 افغانۍ خوندور دي او خوندور یو دانه وکړم د دې من خوښ نه یو یاره اور یې پسې بل کړی دی دا باندې بیخي ژمی راغلی دی یاره وایي کړنګ ژمی دی او ځوان هم دی ګوره داسې هم نه ده چې سپین ګیری او په ځوانۍ کې دې باندې یخني تاثیر کړی دی بس یاره امیر صاحب دا اور دې تا ته مبارک یې موږ نه لاړو چې را باندې څکي دا سمه خبره وکړه غرمه راسره تېرې
ځان وایي خیر اوسې لاړو درنه امیر صاحب خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ راځئ مخکې ورځو ځایونه هم ګورو دا لارې ګودرې هم ګورو باراني موسم نه خوند اخلو راسره پاتې شئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو یا اخه باراني ورځ ده او باراني ورځ کې خو تاسو ته معلومات دی چې دوه شیان ډېر خوند کوي یو کباب او بل شوله هغه هم کورنۍ شوله چې هغه دې پخ کړي او لوبیا دې پکې لږه لږه اچولي او بیا ورته کښېني او ګرم ګرم تاپ ترې نه خېږي هغسې خوند کوي بیا او کباب خوښ هم تاسې لیدلي دي او د سالار کباب بیا د ستایلو دي په ننګرهار کې څه چې په ټول افغانستان کې زه یې ساری نه وینم تاسې راځئ نن ورځو په دغه باندې غږیږو چې څومره نن مشتریان راغلي او دلته څومره هیوادوال راځي د کومو کومو ساحونه راځي صافی صاحب سلام ستړی مو شئ مخلص صاحب ستړی مه شئ په خیر مې ولیدې صحت یې ښه دی ډېره مننه وبخه زه وخت ناوخت تاته زحمت در کوم ما ته خوند راکړي چې دلته راشم ډېر ښه کې ستا په راتګ موږ هم ډېر زیات خوشحالېږو مخلص صاحب الله دې سلامت لره صافی صاحب لږ یو نیم ساعت یا یو ساعت وړاندې زه دلته راغلم ما غوښتل تا سره برنامه وکړم خو دومره رش و چې ما د بیخي دومره چانس په لاس رانغی چې تا سره خبرې وکړم همدغه ځای ټول ډک و دا یوازې نن کاره ورځ نه بازار خو ماشاءالله هره ورځ ښه وي خو نن بیخي ډېر زیات ښه و هوا باراني وه ډېر وخت بعد په ننګرهار کې باران وشو نو دې خلکو غوښتل چې هم د باران نه خوند والي هم د چپلي کباب نه خوند والي نو مینهوال ډېر په شوق او ذوق باندې راغلل نو خفه په دې یم چې د زما ځای خو ماشاءالله 15 شپږ منزله دی لاندې م څلور دوکانونه مې یو حال کړی دی کې نه زیاتل نو دا مېلمانه راته سړک کې ولاړو هم د خوشحالۍ احساس به کوو هم خفه کېدم خفه په دې وم چې د مېلمانه د لرې ځای نه سالار انتخابوي بیروبارو نو جالبه پکې دا و چې هلته دوه درې ډلې ولاړې وې هغې ځای چې د مېلمانه راپاڅېدل یو ویل زما نوبت دی ورو زه مخکې راغلم بل ویل زما نوبت دی مخکې راغلی نو دا ډېره جالبه وه ما دپاره زما لپاره بیا څه جالب دي خبرې نن ورځ ما انتخاب کړی چې یا به شوله خورم او یا به د سالار کباب نو شوله خو نه کېده ځکه چې زه ښار کې وم د کور شوله مې یادوله او سالار کباب پاتې و زه راغلم هلته ځای نو بس همداسې تر اوسه پورې وږی پاتې یم ښه اشتیا کې به مې ورته نو یاره مه کوه راځم دی وخت له خیره سره او کوم کباب را باندې خوري د خیر په تا به هغه کباب وخورو چې هغې ته سپېشلو کې سپېشل چې هغې کې زیتون پنیر هګۍ وي پیزا کباب نرم ښایسته پوست ګرمه ډوډۍ او هګۍ دې یاد یې کړلې ما ته نواب خان را یاد نواب خان څه شول هګۍ څه شول دونه ډېره ته راوړي هغې خو م کور ته ویوړلې که نه خو توفه وه خرڅ نه کړل هغه مې کور ته ویوړې خو وطنۍ هګۍ وې د نواب خان د پیغلو چرګو هګۍ وې یاره بېشکه نواب خان خو ما یو ورځ ورته ویلې ما نواب خانه کینګ یې کینګ وایي او همدا پړینګ یم پړینګ یاره ډېر جالبه انسان دی که نه نه ډېر دروند سړی دی ښه سړی دی ما ته خو یې ثابته کړله کومه واده چې یې کړې وه د خپل وعدې مطابق کور یې ودان نو په دغه خپل اقتصادي حالات کې بیا هم هغې یو څه ناسو هګۍ موږ ته راوړلې موږ ته خوشحاله او دې شمارل څو دانې وو یاره نه شمار نه خبره وتې وه 2 شپېته وې که 4 شپېته هګۍ وې ښه ډېرې راوړي وو دغسې یو ډېر هګۍ اوس نو کبابو ته مو زړه شوی دی او یقین وکړه چې موږ ډوډۍ نه ده خوړلې او همدغه یوه هیله وه چې سالار به اوسګارېږي او موږ ته به ځای پیدا کېږي موږ به ورځو هلته به ډوډۍ خورو راځئ صحیح دی نو درنو ملګرو راځئ کباب هم خورو او داسې هم در باندې ګورو سلام علیکم خیر صاحب څنګه یې جوړې خبرې کوو ښه څنګه یې شکر دی تاسو کوئ ژوند چارې څنګه روانې الحمدلله خیر دی تاسو کوئ څنګه وظایفو سره څنګه یې شکر دی الله ناراض ستړي خو ناست دی ولا که ستړي یم د الله د رضا لپاره لګي او بالکل د ولس خدمت د الله تعالی رضایت دی او کله چې د ولس خدمت په صداقت سره وشي نو هم به الله تعالی خوشحاله یم به ولس نو دا کار تاسې ثابته کړی م ده چې تاسې کوئ خوشحاله اوسئ څنګه و کباب الحمدلله ډېر خوندور خوندور و نه رښتیا ووایه بیخي بېشکه وي هغې نه اوري ګوره نه خوندور اوري او چیه چیه د نورو خوړل ولا کباب هم وخوړه نور خو بل شی نه دی خاص خو مستې کباب او لیمبوان هغه او خو د دې سره سلاتو هغه خو د دې سره اتمني تا خو چې نه وي دي خوړلي که او هغه مشروبات کې د چی واخیستل مشروباتو کې دا
کوک دی کوک دی ښه ډېره مننه قاري صاحب چې راسره خبرې اترې درسره وکړې خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره السلام علیکم څنګه یې ښه جوړې اجازه دی یو دوه خبرې سره وکړو اجازه نوم مبارک دی اسماعیل د دې چې مسؤل به او د پښتونستان کې وظیفه لرم باران نه تم راپټ شوی باران نه مانځه ته راغلی وم بره ختلی وم چې مې اوس کروز کوشم تاسو مې ولید ستاسو خواته خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره دلته د کوم ملګری ولاړ دی فکر کوم هلته او ډېر ولاړ دي په نمبر باندې کوئ او نوبت باندې یو ساعت نوبت شکر دی الحمدلله ترافیک وظیفه څه سخته ده باران وریږي لمري توفان هر څه وي چې نو تاسو د ولس خدمت کوئ په دغه خدمت کې د څومره سکون دی شکر دی الحمدلله ډېر سکون دی الله نه راضي یو خوشحاله یو خپله وظیفې ته دوام ورکوو او معاشات په وخت ورکول کېږي او معاش په ټیم راکول کېږي شکر دی چې په خپل هیواد کې د خپلو ولسونو لپاره خدمت کوئ او یو څه آمدن هم لاسته راوړئ د هغه له طریقه تاسې خپله کورنۍ هم حمایه کوئ نو خوشحاله مې در باندې او ویاړم در باندې الله دې سلامت لره ډېره مننه نو ملګرو راځئ او ستړی مه شئ ته څنګه یې قراري ده باران دې خوند واخیستو خسي او د کباب نه کباب نوم خسي خوند کوم یو ډېر خوند وکړو باران که کباب یاره کباب خوند وکړو کباب خوند وکړو او ما به هله منلی وی چې باران نه وی او دلته د کباب خوړلی بیا دې راته ویلی چې خوند یې وکړو اوس خو د باران زور چې ورسره یو ځای شي کباب یو په دو خوندور شي که نه او سالار کباب باندې خاص هم وخت نه خو د باراني موسم کې بیا بیخي نه وي کباب ورکوي ښه کباب پخوي د کوم ځای یې زه سخرو دی لاس خو مې پرېږده که نه بس دی نور سخرو دی ښه هغه ولې خندل ده ګوره صافی صاحب نه ما دوه درې داسې کوم پرېښودی نه او زه ویلېدلم زه د ډېرو قرضدار یم داسې نه چې د دې هم قرضدار یم کله چې نیولی یم چې رانه لاړ نه شي قرضدار خو به دې نه یم راځه نوم دې چې یو حضرت علي د کوم ځای د کومې ولسوالۍ سخرو د ولسوالۍ فارسي کوی شي کنډي باغي فارسي کوی شي تو وایه زه یو دوه خبرې کوم کنډي باغي فارسي به راته کړي سیده جواب موړ کې راتاو شه صحیح دی ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې دا مې ګپ ولګه اوس مې یو جمله په خوله کې جوړه کړه دلته مې ویلې دا د کومې ژبې پورې تړاو نه لري ما لږ دې په عذاب کړم چېرې سره سکې غرمه تېرې نو څه خدمت وکړم ته خو بیخي خبرې نه کېږي ما سره کباب وخورئ خو راوړه که چې وي خورو راځئ کېنئ خو راوړه هغه ته ووایه صافی صاحب زما پیسې دا درکوي نن نغدې راکړه زه هغه ته خپله ورکوم ځه صحیح دی کېنئ تاسو خو رايه که چې وري کور ته بیا که 100 روپۍ ورکړم پیسې ونه واله ګوره چې بیا دا خو د ننګرهار دی ورور ننګرهاریان خلک په دې باندې څنګه تېرې دارو مې نه ووروره دار پکې چا راوسې خو مېلمستیا راته وکړله زه وایم چې خاطرجه به شو ډوډۍ وخورې بېغمه شو پیسې زه ورکوم ها صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو موږ ډوډۍ خورو تاسې ته ښه وخت او ښه اشتیا که شپه وي نو ښه شپه او که ورځ وي نو ښه ورځ تر بیا ښې چارې د الله په امان